السلام علیکم ګرانو دوستانو مینوالو. دا د یو ځل بیا حاضر شوم د یوې نوې ویډیو سره، او زه تاسو لپاره کوشش کوم چې تاسو لپاره نوې ویډیوګانې، نوې لغتونه او مهمې جملې تاسو لپاره زه جوړې کړم. نو یو ځل بیا د نوې ویډیو سره حاضر شوم. د تاسو څخه مې غوښتنه دا ده، ریکویسټ دا دی چې تاسو زما چینل کې ګډون وکړئ. زما چینل تر اوسه نوی ده، او مهرباني وکړئ زما چینل شیر کړئ ترڅو زما چینل هم لږ وده وکړي او پر مخ لاړ شي. نو راځئ سټارټ اخلو. when the ice melted، کله چې یخ ولی شو، melted معنا ولی کېدل. it formed a puddle، it formed a puddle، form معنا خپله تشکیلول، او puddle چې څه ویل کېږي یو کوچنی ډنډ یې جوړ کړ. صحیح ده. when the ice melted، کله چې یخ ولی شو، it formed a puddle، یو کوچنی ډنډ یې جوړ کړ. he asked me if I was sad، هغه له ما پوښتنه وکړه چې که زه خفه وم. my response was no، زما ځواب ورکړ چې نه، خفه نه یم. so fall is warm seasons، fall یو یا منی یو معتدل سیزن دی، while winter is very cold، په داسې حال کې چې ژمی ډیر سوړ دی. so there are many problems، ډیری ستونزې شته. we need solution، چې موږ یې حلونو ته ضرورت لرو. نو دا وه د نن ورځې انګلیسي خپرونه. لایک، شیر یې کړئ او زموږ چینل کې ګډون وکړئ.